سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړ یې. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې د طریقه در کوم زموږ څنګه کولی شو د بلوتوت په وسیله خپل انټرنیټ انتقال کوو. یعنې ملګرو، موږ چې کله چې چاته انټرنیټ خپل هاسپاټ باندې ورکوو، نو دلته به موبایل هاټ سپاټ باید ورته خلاص وي. که چیرې تاسو د هاسپاټ کې مشکل وي، نو تاسو کولی شئ د بلوتوت لارې هم خپل انټرنیټ کنیکشن بل چاته ورکړئ او هغه ورڅخه استفاده وکړي. نو دا طریقه تاسو ډېر ضروري ده. ځینې وخت خامخا هاسپاټ کار نه کوي، نو تاسو باید دغه بلوتوت څخه استفاده وکړئ، خپل انټرنیټ بل ملګري ته ورکړئ تر څو هم مشکل ورباندې حل شي. نو که غواړئ دا طریقه زده کړئ، نو دا ویډیو ستاسو لپاره د ویډیو وګورئ. راځئ چې ویډیو باندې پیل وکړو. نو ملګرو، دې لپاره هېڅ ضرورت نشته، تاسو به راشئ خپل د موبایل سیټینګ ته. کله چې موبایل سیټینګ ته راغلئ، نو دغه یو آپشن هر موبایل کې موجود دی، کنیکشن. صحیح ده ملګرو، دا کنیکشن باندې به تاسو یو کلیک واخلئ. نو کله مو چې کنیکشن ووهو، لاندې یو آپشن راکوي موبایل هاټ سپاټ اینډ ترنګ. دا موبایل هاټ سپاټ اینډ ترنګ چې کوم آپشن ده ملګرو، په دغه باندې به یو کلیک اخلو. نو کله مو چې وهو، نو داسې صفحه موږ ته راکوي. دلته ملګرو لیکلي بلوتوت ترنګ شیر یور فون از انټرنیټ کنیکشن یوزینګ بلوتوت. یعنې د انټرنیټ کنیکشن څنګه د شیر کول د بلوتوت په وسیله. یعنې کله چې تاسو زه ان کړم ملګرو، نو ستاسو بلوتوت به هم ان شي. مثال په توګه دا زه ان کوم، ورته وګورئ ملګرو، زموږ بلوتوت هم څنګه شو، خلاص شو. نو کله چې اوس غواړئ تاسو بل چاته کنیکشن وکړئ، نو دا دوهم نفر هم باید څنګه کړي ملګرو، د خپل بلوتوت چې ده کوم ملګرو، دغه ځینې ان کړي، خپل بلوتوت به ان کړي، بلوتوت باندې به کلیک واخلئ ملګرو، او دا به څنګه چې دلته به راشي. نو کله چې راغلو، نو تاسو ملګرو دا دوه موبایل دی، مثلا غواړم دغه د جی ګلکسي S4 چې دا ملګرو دې ته کنیکشن ورکړو، په دې به تاسو یو کلیک کوئ. نو دا څنګه کنیکټ کېږي، کنیکټینګ روانه. هر کله چې کنیکټ شو ملګرو، نو ستاسو موبایل لکه څنګه چې هاسپاټ لارې انټرنیټ انتقالېږي، نو داسې کولی شئ د بلوتوت لارې هم په همدغه طریقه خپل انټرنیټ انتقال کړئ، لکه وای فای، هغه هم ستاسو انټرنیټ څخه استفاده وکړي. نو دا وړکې شانته ویډیو هیله چې دا معلوماتي ویډیو مو خوښي او ښه مو زده کړي. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته ما د کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاستئ ښه او آباد اوسئ.